عزیزانو زمونږ لسګونه کوی او څه د پاسه سل کاله یا سلګونه وی کاله وشو چې تربیت مو داسې لاره غلطه کړې ده که ډېر دیندارې خلک دي او که بېدینه دي نن سبا زمونږ ټولنه کې چې وګورو دینداري ټولنه شتمن به وي او دی به ماشاءالله 5 وخته منځونه جمع سره او تهجد اشراق چاشت اوابین تسبیحات ذکرونه تلاوتونه دا به داسې کوي خصوصا په دې روژې کې لکه څنګه چې تبلیغیان وایي چې سیزن دی داسې به کوي چې خوب ته به هم وخت نه پیدا کېږي خو په خوا کې ګاونډي به یې وږی وي کونډه رنډه یتیمان بورې ضعیفان غریبان ناداران به وي دی به د هغې نه ناخبره وي او که خبر وي هم په خپل درستاخان به لسګونه خواړه ایښي وي شربتونه به وي کش و ګیر به وي دومره به وخوري چې بیا به دا خبره هم کوي چې یو څو نفلونه وکړو چې دغه سم عزم شي چې بیا ورباندې حمله وکړو لیکن خوار و غریب روح یعنی من داسې عبادت کوو من یوازې فکر کوو چې منځونه نفلونه ذکرونه تلاوتونه همدا چې دي د خدای عبادت دی دا مو په هیر کړي دي چې خدای پاک موږ را لېږلي څه دپاره یو چې باید څه وکړو خدای پاک د خپلو بندګانو سره مرستې کول د هغوی لاسنیوی کول د هغوی سره خپل کپ نیمول د هغوی سره مینه کول د هغوی سره ناسته کول او د هغوی سره هغه څه هغوی ته ورکول څه چې ځان ته خوښوي دا ټول عبادت دی د دې دا معنا نه ده چې یو سړی 5 وخته منځونه پرېږدي یا تلاوتونه پرېږدي یا ذکرونه پرېږدي نه زما د خبرې مطلب دا دی چې دا کوئ خو په خوا کې ګاونډي مو ځان خبر کوي د خپلو خپلوانو نه مو ځان خبر کوي ان تر دې پورې موږ ګورو چې د مور او پلار په کیسې کې نه دی لیکن تراویح په تراوو کې 3 ختمونه تهجد اشراق اوابین چاشتونه ذکر عبادت لیکن د مور او پلار پوښتنه نه کوي د خپل خور پوښتنه نه کوي د خپل خپلوان پوښتنه نه کوي نو څه کوي ځان تیر باسي که خدای په تیر باسي خدای نشي تیر استلی تاسو په همدغه منافقت کې او په همدغه ټاګۍ کې ځانونه پاخه کوي او په دې کې به ځانونه غرق کوي همدغه منځونه به تاسو دپاره وبال شي همدغه تلاوتونه به تاسو دپاره وبال وګرځي او همدغه تهجد او چاشتونه به تاسو دپاره وبال وګرځي چې د خدای په مخلوق باندې رحم نه کوئ په خپلو خپلوانو باندې رحم نه کوئ او د دې په کیسه کې چې زه ځان د جنت لاره د غلطه کړې ده السلام علیکم ورحمت الله د مانه خفه نه شئ مولا